د عربۍ د ژبې څومره الفاظ چې هم دي د هغو ټولو بنیادي دوه قسمونه دي او ټول په ټوله الفاظ د همدغه دوه قسمونو څخه شاوخوا تاویږي راتاویږي. که په دې دواړو باندې په صحیح طریقې باندې تاسو خپل ځان پوه کړئ نو بیا تاسو لپاره د عبارت صحیح ویل او په عبارت باندې صحیح اعراب لګول د زبر زیر او پیش غلطی څخه بچ کېدل آسانه کیږي. دا د عربي ګرامر یو څو بنیادی شیان دي چې دا مونږ په ډیر محنت او مشقت سره تیار کړي. نو دا درس او ویډیو ډیر په غور او فکر سره واورئ او د دې شیانو د خپل ځان سره مشق او تمرین کوئ. نو نن به انشاء الله الرحمن تاسو ته په دې درس او ویډیو کې د عربۍ د ژبې هغه دوه بنیادي شیان ذکر کړو او د هغې تفصیل به درته ووایو او د هر یو مثالونه به هم درته ذکر کړو. که تاسو عربي زده کول غواړئ یا د صرف او نحوې د زده کولو خواهشمند یې نو بالکل یو صحیح چینل ته راغلي یاستئ. دا چینل در سره سبسکرایب کړئ د دې لپاره چې هر یو درس اول تاسو ته راشي. او د دې دواړو نوم دی معرب او مبني. تاسو په معرب او مبني باندې ځان په صحیح طریقې سره پوه کړئ چې دا معرب او مبني دا څه شی دي. نو د دې د وجې نه به بیا انشاء الله الرحمن د ستاسو په مکمل عربۍ ژبه باندې کنټرول حاصل شي. د قرآن کریم چې څومره الفاظ دي د هغو څخه هر یو لفظ یا معرب دی او یا مبني. اوس ګورو چې دا معرب او مبني دا څه شی دي. معرب دا هغه لفظ دی چې د هغې آخرني حرف کې د زبر زیر پیش وغیره تبدیلی کیږي. یعنی معرب هغه لفظ دی چې د هغې آخرني حرف باندې د زبر زیر پیش وغیره څخه هر یو راتللی شي. زبر هم راتللی شي، زیر هم راتللی شي، دارنګې پیش دا هم څه کیدلی شي راتللی شي. دې ته څه ویلی کېږي معرب. په لفظ کې چې کوم آخرنی حرف وي اولنی او منځنی دا حرف مراد نه دي. کوم چې آخرنی حرف وي په لفظ کې نو هغه ته مراد دی. د یو لفظ په آخرني حرف باندې زبر هم راتللی شي، زیر هم راتللی شي، دارنګې پیش دا هم راتللی شي. لکه زیدون دا زید دا اوس معرب دی ځکه چې دا کله زیدون ویلی کیږي او کله دا چې دی زیدن ویلی کیږي او کله دا زیدین ویلی کیږي. پیش هم پې راځي زیدون، دارنګې زبر هم پې راځي زیدن او دغه شان کسره او زیر هم پې راځي زیدین. نو دا درې رقمه ویلی کیږي. آخرنی حرف د دې چې دی هغه بدلیږي را بدلیږي د اعراب په اعتبار سره. و زیدون کې آخرنی حرف چې دی دا یو لفظ دی، دې کې آخرنی حرف چې دی دال دی. نو په ده باندې کله زبر راځي، کله زیر، کله پیش. د قرآن کریم څخه د معرب مثالونه لکه لفظ الله دا په قرآن کریم کې ډیر کرته راغلی دی، ډیر ځلې راغلی دی. چیرته دا لفظ د الله دی او چیرته الله دی او چیرته الله دی.
چیرته په دې لفظ الله کې چې کوم آخرنی حرف دی چې ها ده په هغې باندې ضمه راغلې ده، چیرته پې فتحه راغلې په دې ها، او کوم ځي کې پې زیر راغلی، کسره پې راغلې ده. لکه موږ سره قرآن کریم کې یو آیات دی، ختم الله على قلوبهم. په دې ختم الله کې چې کوم دا لفظ الله دی، د دې لفظ الله په آخرني حرف چې ها ده په دې باندې څه راغلی دی؟ پیش راغلی دی. او دارنګې بل آیات کریمه دی موږ سره، ان الله غفور رحیم. په دې آیات کریمه کې د لفظ الله په آخرني حرف باندې چې ها ده په هغې باندې زبر راغلی دی. دارنګې بسم الله الرحمن الرحیم، په دې بسم الله کې د لفظ الله په آخرني حرف باندې چې ها ده کسره راغلی ده. نو د دې نه معلومیږي چې دا لفظ الله چې دی دا معرب دی، مبني نه دی. او که کوم یو لفظ داسې وي چې د هغې آخرنی حرف دغه شان نه بدلیږي را بدلیږي، د هغه په آخرني حرف باندې زبر، زیر، پیش هر یو نشي راتللی، لکه په دغه درې واړو آیاتونو کې دا کم چې مخکې مونږ ویلې ختم الله على قلوبهم ان الله غفور رحیم او بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درې واړو آیاتونو کې ختمه، علا، هم، ان او بی، دا پنځه الفاظ داسې دي چې دا همیشه لپاره همدغه شان وي، دا بدلیږي را بدلیږي نه. نو دا ختمه همیشه لپاره همدغه شان وي. د دې په آخرني حرف باندې میم باندې چې دی هم دا فتحه راځي، دا په ده باندې زیر، دارنګې ضمه دا وغیره پې نه راځي. نو دا کله هم ختمو یا ختمې نه ویلی کېږي، همیشه دپاره همدغه شان ختمه وي. همدغه شان علا، دا همیشه لپاره علا وي، په ده باندې زیر آخرني حرف باندې یا په ده باندې پیش ده نه راځي. او همدغه شان هم، دا همیشه دپاره همدغه شان هم وي، پوه شوئ. او دغه شان په بسم الله کې چې کومه دا با ده په دې باندې دا حرف جر دی، همیشه دپاره زیر راځي، دا همیشه دپاره همدغه شانتي بی وي. اوس دا چې دی دا پنځه واړه الفاظ دا مبني دي. نو راځئ اوس د معرب او مبني د پیژندلو طریقه وایو چې مونږ به معرب او مبني څنګه پیژنو. معرب او مبني دا کم شیان دي، کم شیان دا معرب دي او کم شیان دا مبني دي. په اسم، فعل او حرف کې څومره حروف چې دي هغه ټول په ټوله مبني دي. په افعالو کې صرف فعل مضارع معرب دی. په اسم کې بعضی اسمونه، ځینې اسمونه معرب دي او بعضی اسمونه مبني دي. د دې وضاحت به په بل یو درس او یا په بل یوې ویډیو کې انشاءالله تعالی وکړو. په دې درس کې صرف دومره زده کړئ چې اسم معرب ته اسم متمکن ویلی کېږي او اسم مبني ته اسم غیر متمکن ویلی کېږي. او د اسم غیر متمکن اته قسمونه دي. دا بیا اسم غیر متمکن چې دی دا په څو قسمه دی؟ په اته قسمه. او د اسم معرب 14 قسمونه دي. او دا اسم معرب چې دی دا بیا په څو قسمه دی؟ په 14 قسمه. 14 ډوله دی، 14 قسمه لري. اوس تاسو صرف همدومره یاد کړئ چې اسم غیر متمکن دا په اته قسمه دی او اسم متمکن دا په 14 قسمه. د دې سره سره د اسم غیر متمکن د اته قسمونو نمونه هم یاد کړئ. اسم ضمیر، اسم اشاره، اسم موصول، اسم فعل، اسم صوت، اسم ظرف، اسم کنایه، مرکب بنایی.
نو اوس تاسو صرف دغه نومونه یاد کړئ. ان شاء الله الرحمن د دې هر یو په باره کې به مونږ مستقل یو درس او ویډیو جوړو. اوس د دې ویډیو کار څه شی دی؟ د دې ویډیو کار دا دی چې تاسو به د قرآن کریم څخه داسې یو لفظ د 3 آیاتونو څخه په کمنټ کې پیش کړئ چې د هغې آخرنی حرف په قرآن کریم کې په هر یو آیات کې بدل